ګاونډیو هېوادونو سره د افغانستان د پولې پر سر د طالبانو لومړنۍ شخړه شاوخوا یوه میاشت وړاندې له ایراني پوله ساتو ځواکونو سره په نیمروز ولایت کې راپورته شوه چې ایراني پوله ساتو ځواکونو ته یې د وسلې په زور ځواب ورکړ او دویمه پیښه بیا پاکستان سره د ډیورنډ فرضي کرښې په اوږدو کې د اغزن تار پر سر وه. طالب ځواکونو ننګرهار، کونړ، کندهار او نیمروز ولایتونو کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار غځولو او پوستو جوړولو مخنیوی کړی او توند غبرګون یې ورته ښودلی دی. دې چارې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خوابدی کړی دی. شاه محمود قریشي ویلي چې د اغزن تار غځولو چارې سرته رسوي او هغه ستونزې چې د طالب او پاکستان پوله ساتو ترمنځ رامنځته شوي د سیاسي اړخه ورته د حل لار برابروي. موږ غلي نه یو، اغزن تار مو لګولی او که خدای کول له غځولو هڅې به یې همداسې دوام لري. افغانستان زموږ دوست نږدې اسلامي هیواد دی، موږ له دوی سره په اړیکه کې یو او که خدای کول دغه لانجې چې راغلي دي له ډیپلوماتیکې لارې به یې هوارې کړو. خو ځینې داسې خلک شته چې دغه اغزن تار کاږي. د اغزن تار مسله خو اوسنۍ نه ده، د اغزن تار مسله خو هغه تقریبا اوس داسې حالت کې دی چې بشپړ شوی وي، ځکه چې وړاندې ویلې شوي وو چې د کال تر اخره پورې به دا بشپړ شي، مکمل شي. سره دی تر اوسه پورې بیا یو رسمي اعلان د هغې په اړه باندې نه دی شوی، خو 90% د هغې د مکمل کېدو خبره خو په 13 اګست کې شوې وه. نو دا خو زړه مسله ده. البته په دې وروستو کې چې کوم ځینې طالبانو په ننګرهار په یو خاص ځای کې یو ځای کې سیمه کې هغه اغزن تار درکړی، ولته دا ویلې شوي چې پاکستان موږ د پاکستان د حکومت سره د داسې اړیکو غوښتونکي یو چیرې چې زموږ ملي ګټې لومړیتوب ولري. موږ د تیر فاسد حکومت د ملي خیانتونو تداوم باید پیدا نه کړو، بلکې د ډیورنډ پر کرښه باندې هر نوعه پریکړه دا د ډیورنډ د کرښې دوو غاړو ته د 100 میلیونو پښتنو او بلوڅو مشترک حق دی، هغوی به پریکړه کوي، نه د پنجاب نظامیان او نه هم په کابل کې حاکمان. تازه د دوشنبې په ورځ هم د طالبانو ترکمنستان پوله ساتو ځواکونو ترمنځ جوزجان ولایت کې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر پوله وسله شخړه شوې ده، خو مرګ ژوبله نه لري. افغان لوري دغه شخړه تایید کړې، خو هرات کې د ترکمنستان کنسولګرۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي ترکمنستان له افغانستان سره ښه ګاونډیتوب ته ژمن دی او خپله ګډه پوله یې د دواړو هېوادونو ترمنځ د دوستۍ پوله بللې ده. یو شمېر رسنیو د جنورۍ په 3 د افغانستان او ترکمنستان د ګډ سرحد په اړه یو لړ نا اثبات شوي او ناسم راپورونه خپاره کړي. ترکمنستان د افغانستان په چارو کې خپله بېطرفي ساتي او له افغانستان سره خپلو ښو اړیکو او ګاونډیتوب ته دوام ورکوي. کنسولګرۍ همداراز په دغې اعلامیه کې ویلي چې د دواړو هېوادونو ترمنځ پر ګډه پوله د آرام وضعیت د ساتلو لپاره قوي هوکړه موجوده ده. ایران بیا دغه پیښو ته په غبرګون کې ویلي چې ایران، پاکستان او ترکمنستان پوله ساتو ځواکونو سره د شخړو لامل له پوله ساتنې سره د طالبانو نه بلدتیا ده. د دې نښتو لامل پر پوله د ځای پر ځای شوو طالبانو پوله ساتونکو غیر مسلکیتوب او د پولې ساتنې له چارو سره نابلدتیا ده. موږ په دې اړه د طالبانو دریځ وغوښت، خو څوک خبرو ته حاضر نه شول. خو په دې وروستیو کې د دفاع وزارت چارواکو ایران سره د پولې پر سر له خپلو ځواکونو لیدنه کړې او کندهار کې د پاکستاني ځواکونو تحرکاتو ته د غبرګون له امله د افغان پوله ساتو ځواکونو سرښندنې ستایلي دي. طالبانو له وړاندې ویلي دي چې چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او یا د افغانستان خاوره لاندې کړي.